بیا کنټیننټل باندې د اخري وخت چې بمب بدایي حمله شوې وه نو دوی هلته راغلو ماته یې وویل چې ته یعنې سوال یې راته وکړ یو کارنیل و نیومن نومېده وایي ته د خپلو مشرانو ته ووایه ټلیفون به موږ درکړو ته مشرانو ته ووایه چې لږ د جنګ هغه کړي سوکه کړي ما وایي چې څه شوي دي زه خبر وم ماته ټلیفون په پټه معلومات راته ده ووایي چې کنټیننټل باندې حمله شوې ده ما څوک مړي دي وایي زموږ والا مړي دي دا نور هم مړي دي ما چې دا خو ډېر بد شوي دي نو زه به ورته ووایم هغه چې دوی نه به راوتم بیا به یې هغه راته ووایي د ملي اردو والا راته ووایي چې ورته وایي چې نور هم څه دغه شي تېز شي هغوی کې یو نیم وکنه همداسې د بندیانو هم دا تعجب کوه چې موږ دا فکر کوو چې یو سړی بندي شي بیا نور د کاره ولوېږي وایي تا ته خو دلته زارۍ ته راځي یعنې بندیان په مخکې به دوی ما ته زارۍ کوله چې ته د مشرانو ته ووایه ما چې وکړو ډنګې زه خو دومره مشر ولا کوم چې مشران یې ما خبره یو ولسوال هم دی ولسوالی یې نور دا خبره خو وایي نه ته ورته ووایه چې دا جنګ لږ هغې کال د سولې خبرې سره روان دي ما چې خو بیا ډېر وخت ما باندې دا کار کوه چې ته د سولې دپاره موږ سره خبره وکوه ما به د لنډو ټکو ورته خلاصوله چې زه وایم چې په دنیا کې به چا د بندیانو سره د سولې خبرې نه وي کړې زه خلیفه صاحب یا مرحوم ملا صاحب چې جنګ ته رالېږلم داسې ماته نه وي ته که بندي شي د سولې خبرې به چا سره وکوئ ما چې که زه ورسره یو ور خلاص شوم بیا دوی د ته راولېږلم بیا به خبرې سره کوو زه خو اصول نماینده نه یم اصول خبره ما ته مه رایادوئ زه یو مظلوم یم اسیر یم نو بیا دوی به دې خبرې ډېر غوسه کېدل نو د آخري وختو کې چې زه د خبره ته نه کنه کېدم د سولې خبره ده انس و حافظ رشید ته ویلي وو چې تاسو ته د دوی سره خبره وکوئ چې دا د سولې په حساب باندې موږ سره خپل نظر شریکي دا په دې کې ډېر مهم ده بیا انس ورته دا ملاقات ته راوړی ملاقات ته ورسم بیا ورته ووایي چې ته لږ د خبرې ورسره نرمې کړه د خلک زارۍ کوي یا موږ سره ملاقاتونه مو سره جوړ شي ډوډۍ به م خورو هلته خو ډوډۍ هم ډېره مشکله وي که نه ډوډۍ په خپل طبیعت نه وي نو ما وایي چې صحیح دی تاسو په خاطر به زه